السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ښه راغلاست یو ځل بیا د پاینسټف چینل لري د یو ځل بیا د نوې ویډیو سره. دغه ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده د پکسلپ په اړه ده. دا پکسلپ څرنګه کولی شو موږ د پکسلپ کې یو ښکلې لیکنه یعنې یو ښکلی پوسټ جوړ کړو، هغه باندې لیکنه وکړو. نو راځو ویډیو شروع کوو. د هر څه نه زما ویډیو د سره لایک او شیر کړئ، تر څنګ کمنټ هم راته پرېږدئ. نو راځو دا ټکس مو هم ډیلیټ کړو. نو ویډیو شروع کوو. نو څو دلته کیز 4-5 اپشن دي، هغه به تاسو په هغه ورسره ګورئ چې زه څرګندوم. نو انپورټ باندې کلیک کوو تر څو یو تصویر ورته انتخاب کړو، هغه د پکسلپ ته را ډاونلوډ کړو یعنې راپورته کړو. نو څو چې دلته یو تصویر ده، زه دغه انتخاب کوم تر څو چې دغه تصویر نه زه چې کوم ایډیټینګ وکړم. نو تاسو به هم زما د ویډیو ته ځیر سره وګورئ تر څو زه ان شاء الله راتلونکي کې به هم د همدې په اړه زه ویډیو درته جوړوم، خو یوازې زما چینل سره پاتې شه او ویډیو درته سکیپ کړئ نه او نور سره هم شریک کړئ. نو راځو په څلور کونج باندې کلیک کوو. دغه تر لږ د سپراخ کول کوو تر څو دغه پوسټ لږ دلته بیکګراوند یې لږ باید لږ پاتې شي تر څو هغه ته موږ بیا بل کلر انتخاب کړو. نو دا باندې بیرواله څلور کونجای چې سیخ شي چې لږ بیکګراوند څلور کونجه لږ ښکلی واضح کړو. نو را به شو د کیز باندې ریلیټډ پروګرام دا مانځ کلیک نه وکړو. په دا مانځ کلیک وکړو دلته پوسټ مانځ شو. نو پوسټ ساته ته لږ مانځ د کلم چې مانځ شي داسې یلو د خپل موثر اسې متوازن پاتې کیږي. نو تاسو هم کولای شئ د همدې طریقې سره داسې په غور سره وګورئ او تصویر خو په ښکلی په شکل چې باید نه یوه طرف ته نه ډېر لوړ وي نه کم لوړ وي، نه ښه متوازن یعنې منځنی پرېږدئ تر څو موږ ته د تصویر ښه ښکلی ښکاره شي. نو بیکګراوند یې ښه څلور کونجی یو رقم پاتې شي، نه باید داسې وننلی شي. نو تصویر تاسو ولته چې څلور کونجی دا ښه ښکلی پاتې شو په ځای باندې بیکګراوند یې داسې لږ لږ چې ولیکئ. نو دا به لاک کړئ. دا تصویر چې لاک کړو نو دا ټک مارک باندې کلیک وکړئ. نو را به شي نو دلته شیپ دی، دا شیپ باندې به چې کلیک وکړئ نو د تصویر نه کلیک وکړئ. نو دلته چې دغه لیکه چې دو دغه باندې چې تو کلیک وکړئ نو دلته اس په شیپ راښکاره شي. دا شیپ وینئ د کیزو نه انپورټ نه لاندې دا شیپ باندې چې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته شیپ راکړي. دغه شیپ هم د تصویر په اندازه تاسو دغه تصویر نه پاس راوړئ. تر د تصویر دا بیکګراوند به نه پټوئ، تر دا نه به هډ کوئ. دغه څنګه د تصویر به چک په همدې طریقې سره به داسې چک دغه داسې پټ کړئ. دا شیپ داسې به پټ کړئ د بیکګراوند چې شي تاسو نه پټ نشي. د تصویر صرف د تصویر څلور کونجه د شیپ باید پټ شي، نه بیکګراوند یې باید ورسره پټ نشي. نو هم دا رقم ته تاسو باید زما ویډیو ته وګورئ داسې لږ دغه څلور کونجه تاسو بیکګراوند یې پټ شي. نو اوس په کلر ورته انتخاب کړو، خط تیر او بلاک کلر ورته انتخاب کړو. نن بلاک کلر مو انتخاب نو ټیک مارک باندې کلیک کوو. نو را به شو دلته کیز یو قدا افسل دلته به غواړئ زه ته وښیم یعنې افسلی دغه چې دا باندې چې کلیک وکړئ نو دلته 100% ده. نو دا به داسې لږ داسې پیسیدي به کامه کې کوم تصویر چې تاسو غواړئ څه رقم ته ښکاره شي. نو تصویر نه دا اوس چې څه لیکنه پکې هغه لیکنه یې ډېره ښکلې راشي په د تصویر باندې. نو تاسو هم دارنګه ټیک مارک باندې کلیک کړئ. نو اوس په بیکګراوند لږ چې هغه کلر به وکړي تر څو د تصویر لږ ښکلی ښکاره شي. نو را به شو دغه څنګه دا به هم لاک کړو تر څو د تصویر نه چې کاته ایله دلې راوړی کېږي نه. نو لاړ به شو کلر نه کلر دلته کلر وینئ د څنګه وینئ پوسانه د پوسانه د کلر نه په کلر نه کلیک وکړئ. نو دلته یو کلر نه بیکګراوند په خپل خوښه انتخاب کړئ لکه شین سیر داسې لور زیړ کوم چې تاسو غواړئ په کومه خوښ وي هغه رقم د بیکګراوند دی. زه مثال پر شین ورته انتخابوم. نو شین مو ته باندې مونږ ټیک مارک وکړو. نو راځو بل اوس غواړم چې لیکنه وکړم. زه یو بیت راخلم په هغه باندې زه چې کوم لیکنه کوم. نو تاسو هم همدې رقم ته وکړئ. دغه لیکنه مو راواخیسته. نو اوس پر شئ دلته یو ای بی کوینه د پاوند په باندې کلیک وکړئ. نو مای پاوند ته پر شئ په داس کې مو چې کوم پاوندونه په بل ویډیو کې ډاونلوډ کړئ تاسو هم په هغه رقم ته ډاونلوډ کړئ. نو دا وینئ دغه پاوندونه دا ټول ډاونلوډ کړئ. نو کوم پاوند چې تاسو ته خوند درکړي نه هغه چې په تصویر باندې چې کې راولئ تر څو دا ویډیو ښکلې ښکاره شي او دغه تصویر ښکلی ولیدلی شي، د لیکنه مو هم ښکلې ولیدلی شي. نو مثال په ډول د تصویر د لیکنه که وینئ داسې ایله دوله راکړو دلته به روشئ زه یې ته وښیم په دانده کلیک دا سپیس دغه په دانده کلیک وکړئ داسې لږ داسې ساعته ورته تر څو دا لیکنه چې شي لږ په تصویر نه مکمله روشي. نو اوس تصویر نه لیکنه لږ ښکلې لیدل کېږي. نو همدا رقم به تاسو هم وکړئ. تصویر اوس به دا لیکنه لږ په منځ کې جدایي لري لږ به یې سره نږدې کړئ داسې چې د لږ یې سره نږدې کړئ تر څو دغه تصویر چې شي نه لږ ښه ولیدی شي. نو همدې دا لیکنه چې وینئ همدې رقم ته تاسو لیکنه اوس د لیکنې ته هم زه کلر ورکوم. یو کلر مې ته انتخابوم تر څو دغه کلر سره چې ښکلې وینئ داسې لږ پیسیدي ټیټه کوم
تصویر ټیټه کړه. اوس ښکلې ولای شو. اوس پې څه کړم ټیک مارک باندې کلیک وکړم. اوس پرې شه دلته یو هغه ده سټراک دا سټراک باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو لیکنه کې لږ چکې چکې راشي. که تر خط چکې کې وینئ د شنه خط چکې وینئ نو تاسو لیکنه کې لږ ښکلې راشي. نو که زه پی سی ډي د وخت پی سی ډي سره ټیټوئ نو تاسو چې کوم یو کلر ورته انتخابوئ لکه پی سی ډي ټیټوئ نو هغه کلر سره چې کوئ لیکنه وکړئ. نو زه تېر کلر ورته انتخابوم. زه بله لیکنه ورته همدغه رقم ته غواړم چې انتخاب یې کړم نو تاسو دا ټیک مارک وایئ. اوس پرې شئ بلاک کلر ته راشئ. د بلاک کلر ته چې راشئ دلته کې ځینې ته انتخاب کړئ. دا بلاک کلر دی. بلاک او بیکګراوند ده. دغه چې ده دغه تیر چې شو خو دغه لیکنه چې شوه لږ داسې تېره ولده شوه نو دلته دغه لیکنه چې شوه دغه فوټ چې ده مخته بیکګراوند خالي ټکس ولده خو دغه کوم فوټ چې د مخ وروستلی ده دغه نیم پټ شو نو ښه نه ولده شو. نو زه غواړم چې بل هغه رقم چې بل ټکس وکړم همدې شکل سره یا دغسې هایټ یې کړم په ثانیې. ویډیو په خبر سره وګورئ او سکیپ کوئ مه. ویډیو هم خامخا را سره وګورئ تر څو ترې پوه شئ. یادونه باید وکړم چې زما ویډیوګانې مې انشاءالله راتلونکي نوره هم درته اپلوډ. نو دغه ټکس مې وکړه په بل کلر کې. اوس غواړم چې دغه چې کوم راولم تر څو پکې زما راشم. نو بله یوه یو لیبل ورته انتخابوم. که زه ګالري باندې کلیک کوم ګالري کې ورته البم سي ده. په البم کې یو لیبل دی درته دغه لیبل زه انتخابوم. دا لیبل چې زه ورته راغلم دلته کې زه ټکس کوم یو خوښ لیبل چې تاسو غواړئ چې هغه هلته انتخاب کړئ نو هغه په لیبل چې کې راولئ. اوس هم زه یو لیبل مثلا دا یو لیبل مې ورته انتخاب کوم. که ټیک مارک باندې نشان کلیک کوم او تصویر ته یې راولم. دا لیبل چې ده خو دغه یو د 4-5 تصویرونه سره دا به ټول څه یو لاک کوئ. کوم ځای چې تاسو غواړئ چې دا ځای دا به چې تاسو لاک کوئ. که لاک هم نه کړه نو تاسو تصویر یو بل مشکل پیدا دا 4-5 تصویرونه مو سره یو ځای ته کړي دي نو دا به چې کوئ تاسو هم د همدې رقم ده که چېرې کوم لاک هم نه کړه نو تاسو دا دوه تصویرونه مو لاک کړي د دوه نه د هېڅ یو لاک کړمه د بل نه به زه کار کوم. اوس د یو د دا ولګي بیا به لاک کړمه نه چې لاک کړئ نو وروسته چې بیا کار پرې کوئ تاسو ته کومه مشکل نه تاسو کوم تصویر چې غواړئ کوم ټکس چې غواړئ کوم ځای کې ولګوئ نو بل تصویر چې کې تاسو هغه ټکس چې لاک شوی نو په باندې بیا ګوتې نه لګي نه خرابېږي نه. نو دغه چې کوم د یو ټکس دغه چې کوم د مې خوښې سره ولګېد دا مې لاک کړ. اوس به دا ټکس یو سمه د کوم باید چې ده دغه به کوزه زرکیز کړمه په خپله خوښه او په یوه ځای کې ولګوم. اوس به دا ځای د ښه ولګېده نو په دا ځای چې کوم شو. اوس به نو ښه په انپوټ باندې به یوه لوګو درخواړو. که چېرې که لوګو تاسو لرئ نو لوګو هم ورته راخواړئ. نو یوه لوګو برک به انشاءالله راتلونکي کې به زه ویډیو جوړه کړم. نو څنګه دلته یو دایرې رقم د نشان دی د نشان کلیک وکړئ نو تاسو لوګو دلته غټه نو لګي څلور کوم لګي سي کوین ته لګي وړي کې تر څو د تصویر سره ښکلي راشي هم ښکلي شي. تصویر هم ښکلی او ټکس هم ښکلی وللی شي. نو دوستانو همدغه ټکس دی همدغه پوسټ دی انشاءالله چې دا مو درته جوړ کړل. هیله لرم چې دا مو خوښ شوی د پاتې ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړه او لایک یې هم کړه او تر څنګ یې کمنټ هم راته پرېږدي که چېرې ویډیو او تر څنګ چینل هم را سره شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د پاین سټیپ چینل سره پاتې شئ. د خدای په امان.